سلامونه نیکه هیله احترامات د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل ګډونوالو هیله د جوړ بیاست. ما تاسو ته څو وخت مخکې یو ویډیو جوړ کړی چې څنګه کولی شو د یوټیوب څخه یو ویډیو ځان دپاره ډاونلوډ کړو. نو په یوټیوب دپاره د ویډیو ډاونلوډ کولو زیات اپلیکیشنونه دي خو زیات کار نه ورکوي. نو د دې بارې دا ویډیو په دې باره کې څنګه کولی شو د فېسبوک څخه یو ویډیو ځان ته خپل ګیلري ته خپل موبایل ته ډاونلوډ کړو. یو ویډیو مو خوښ شو غواړو چې خپل ګیلري ته ډاونلوډ کړو، په څه ډول یې ډاونلوډ کولی شو، په کوم اپلیکیشن باندې ډاونلوډ کړو. نو دا طریقه به درته ښیم. ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ، مننه. نو د دې دپاره تاسو د یو اپلیکیشن ضرورت چې هغه دغه اپلیکیشن دی، ویډیو ډاونلوډر فور فېسبوک، دغه یې نوم دی. په پلی سټور کې سرچ کړئ او دغه اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ. دا چې مو کله ډاونلوډ کړئ نور هېڅ نه غواړي رابسي خپل فېسبوک ته. فېسبوک ته چې کله تاسې رالاست نو دلته ځان دپاره یو ویډیو انتخاب کړئ چې تاسې هغه ویډیو هره ویډیو تاسې ډاونلوډوئ. دا چې اوس تاسې هره ویډیو ډاونلوډوئ. داسې مو ویډیو خوښ شو ملګرو، کله چې مو ستاسې یو ویډیو خوښ شو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ، پر دغه شیر نښان باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې مو پر دا شیر نښان باندې کلیک وکړئ ملګرو، دلته به راسئ او دغه کوپي لینګ باندې کلیک وکړئ. ګورئ کوپي لینګ، پر دغه کوپي لینګ کلیک وکړئ. دا به ستاسې سره د دغه ویډیو لینک کوپي سي او بیا به تاسې راسئ دغه ویډیو ډاونلوډر فور فېسبوک ته. دلته چې کله رالاست ملګرو دا به راخلاص کړئ. دا څه نه څه ایډز لري خو ما کوشش وکړ چې تاسې داسې اپلیکیشن راوړم چې ایډز یا اعلانات به نه لري، خو بریالی نه شولم ځکه چې داسې اپلیکیشنونه نشته. که یې هم هغه هم بیا په پیسو باندې دي، خو دغه تاسې ته یو ایډز درکوي. نو ایډز یې تاسې کاټوئ، یو ایډز درکوي، هغه هم لږ وخت داسې ډول دا راخلاصېږي. دلته به تاسې وګورئ ملګرو په سرچ کې دغه پیسټ یور لینک، دغه باندې دلته دغه لینک پیسټ کړئ. دلته ګوته کلیک کوو او دغه لینک دلته پیسټ کوو، پیسټ باندې ورته کلیک کوو او بیا ملګرو ګورئ پر دا ډاونلوډ باندې ورته کلیک کوو. ډاونلوډ، دغه ډاونلوډ تاسې وینئ، پر دا ډاونلوډ باندې به ورته کلیک وکړئ. لږ څه انتظار یې ملګرو، لږ څه انتظار یې دا ویډیو زموږ سره ګیلري ته په ساده ډول ډاونلوډېږي او دغه ډول ډاونلوډ یو اپلیکیشن دی. ګورئ لږ صبر وکړئ نو طریقه هم درته ښیم. نو دلته ګورئ ملګرو موږ ته وایي تاسې په کوم کیفیت باندې غواړئ ډاونلوډ کړئ. په ایچ ډي کیفیت ویډیو ډاونلوډ باندې ګورئ 2 MB مصرف کوي او پر ایچ ډي ویډیو ډاونلوډ باندې تقریبا 0.3 MB مصرف کوي او پر آټو ډاونلوډ یعنې د یوازې غږ ډاونلوډ باندې دونه نه لږ مصرف کوي 0.20 MB. نو موږ دغه ایچ ډي غواړو چې ډاونلوډ کړو. په ایچ ډي باندې مصرف ډېر کوي خو ویډیو بیا په ښه ډول ډاونلوډېږي. نو ملګرو بیا هم یې ویډیو ګورئ ملګرو، دا ویډیو زموږ سره ډاونلوډ شوله، ګیلري ته لاړه او ډاونلوډ شوله. نو دغه یو اسانه طریقه وه، اوس به وګورو. نو د فېسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره دغه یو غوره اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن وکاروئ او په دغه ډول باندې خپل هغه ویډیوګان چې دي کوم یې هغه ډاونلوډ کړئ. نو بیا هم درته پلی سټور کې دغه اپلیکیشن یو ځل ښیم چې تاسو ته معلوم سي. ملګرو دغه اپلیکیشن دی، ګورئ دلته هم درته ښیم ویډیو ډاونلوډر فور فېسبوک، دغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن ما وکاروئ، ښه کار یې وکړئ. په دغه خاطر مې ویډیو پر جوړه کړله. که مې ویډیو خوښ شوي بیا هم ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ.